نن دنیا ته وګوره چغې وایي په پاکستان کې غربت دی او غریبي ده ګراني ده غربت دی غریبي ده او ګراني ده ته یو سړی خو ماته ووایه چې هغه په پاکستان کې د لوږې مړي یو سړی کوم شی چې بنیادي شی دی هغې ته څوک نږدې نه راځي دا هېڅوک هم نه وایي چې په پاکستان کې بېدیني ده د اسلام او د دین جنازه ووته د پاکستان نه جنازه یې ووته هر انسان ته هغه کار کول پکار دي چې یا پکې د دنیا فایده یا د آخرت فایده خبره پوهېږئ که نه نه پوهېږئ بیا مه راځئ تکلیف مه کوئ زه هم ستړی شو دا هغه ورځې په شوق کې یم چې دلته راشم او یو قسم نه یو زم کور ته لاړ شم هغه کار انسان ته کول پکار دی چې یا پکې د دنیا فایده یا پکې د دین فایده هغه نه دی کول پکار چې نه پکې د دنیا فایده او نه د دین تاسو په ایمان ووایئ چې نن په ټول ملک کې وګورئ کرکټ میچ شروع دی دې کې د دنیا څه فایده ده او د دین پکې څه فایده ده شته د دنیا څه فایده پکې شته د دین فایده پکې شته سوا د وخت ضایع کولو نه نن ټول ملک وګوره سټانټو دی ټول ملک تیره جمعه ما ویلي چې وزیر اعظم یې اپیل کړی چې دعا وکړي چې پاکستان کرکټ وګټي دعا یې قبوله شوه دوه درې یې وګټل مشره ښځه ده غریبه ده دومره خو به خدای مني تاسو خیال وکړئ ټول ملک سټانټو دی کالکان دي کوي هغه ورځ قذافي سټیډیم کې 3 ګنټې جاوید میاداد ته جنکۍ ګډې شوي 3 ګنټې لاسونه یې پړکول او ورته 3 ګنټې ګډې دي او چغې ووالې چې وزیر اعظم عمران خان زنده باد اوس ښځې د عمران خان د وزیر اعظمۍ خوب ګوري آینده به زمونږ د ملک د حکومت انتخاب ښځې کوي هلته ښځې وله حکم ورکو چې 2 ووټه به یې د یو ښځې خدای وایي یو ووټ به هم نشته د ښځې اډو ووټ نشته په اسلام کې زمونږ لیډران وایي چې دا 2 ووټونه نه دي پکار خدای دې په تڼاکو سټکورې که نو یو پکار دی کور دې وران شه خدای دې هلاک که چې هلاک شي یو شته د ښځې د ووټ تصور شته په اسلام کې د ښځې شهادت چې د 302 کیس شوی یو سړی په مخ کې مړیم شهادت یې د نیم سړي برابر شهادت ګواهي چې ورکوي نو نیمه ګواهي به چې 2 ښځې نه وي د هغې ګواهي د یو سړي برابر هم نه ده دې ملک ولا د 2 ووټونو حق یو ښځې له ورکړي داسې حال خو دې جینۍ نه دی جوړ کړی او تاسو ټولې دغه کړي ملیانو هم ورته ډېرې په خوله کې ونیوي داسې چل شوی دلته بس خان دی نور د ځمکې لاندې چې شی ډېر به ښیي نور په ډبې نه یو نه په خبره پوهېږي یو نه پې پوهېږي دلته په دې میچنی روډ باندې یو ځای دی هغې ته چوڼا چوڼا یې وایي څه ورته وایي چوڼا چوڼا میچنی روډ باندې چې ځې نو دغه ځای کې یو لار وتې ده اسن ګړی طرف ته په دغه ځای کې یو چینه وه دا د اورېدو خبره درته نه کوم زه وله تلی یم ما لیدلې ده یو چینه وه نو په هغې کې هندوانو تالونه جوړ کړي وو او د اتوار په ورځ به هندوان وله راتله او لمبل به یې پکې نو هندوان به هم راتله او ښځې به هم راتلې نو د هندوانو میله به وه په دغه چوڼا چوڼۍ نو ښځې نر هندوان به چې دی بربنډ په دغه چوڼا چوڼۍ کې ګډې دغه منظر مې بیا په صدر کلب کې هم لیدلی و چې د جشن پاکستان په شپه باندې یو پاگل ډانس کېدو د صدر په کلب کې او زه په بجلیګر کې ومه نو یو ایس ډي او زمونږ هغه راته ووایي چې راځه کنه صاحب یې ورته وی راځه چې درته نن تماشه وښیم نو په جیب کې بوتلمه چې ومې کته نو په هغه صدر کلب کې تلاو دی په هغه تلاو کې پاگل ډانس کېدو نو ښځې او نر بربند مې ولیده چې ګډېده تاسو خیال راغی د جشن پاکستان په شپه پاگل ډانس کېده
دا چې ما په تقریر کې بیا وې د یحیی خان په حکومت کې مارشل لا وه چې د صدر په کلب کې پاگل ډانس کېده او ښځې او نر بربنډې پکې ګډېده ما ولیده نو زه بیا په مارشل لا کې ونیوم او د کوواټ جیل ته یې بوتلم او مارشل لا عدالت کې چې پیش کم 4,000 روپۍ جرم کم دا ما سره دا شي نو هغه پاگل ډانس به په چوڼا چوڼای کې کېده د هندوانو د سیکانو د هندوو د سیکړو دا نو زه دا کوشش کوم چې هر جرم چې تنقید پې کوم نو اول یې په خپله وګورم چې دروغ نه وي بیا نو زه وله تلی ما لیدلي دي نو په دغه ځای کې د حسن ګړی یو ذمېدارو هغه چې ولیده چې د هندوې خو بربنډې دي نو دم صاحبه جامې ویستې دي او ورمنډه کړې ده هغه هندوانو ته وایي چې سیټا اپنی گوڑی باندھو ہمارا گوڑا چھوٹ گیا نو ہندوانو آئیں پائیں جوڑ کر خیر آگا را لو آگا ذمہ ونیو کنی آگا ہندوی رانیوی نو منگم صاحب اپنی گوڑی باندھو ہمارا گوڑا چھوٹ گیا یو حال جوڑ دے سے حال جوڑ ورشی مازیگر مانزنا پس حیات آباد شریف او گو رہی حیات آباد دا معززین ہو دے معززین نن سبا معزز اغا سن طلاق تا وی اغا سن طلاق تا چی خزی و لونه بربنڈی دشپے پا سرکو گرزی پا آیت آباد کی پا صدر روڈ باندی پا شفی مارکیٹ کی خزی دکاندارانو سر انگتیا چی اغا سن طلاق تا معزز ویدی کچھ دولت و پیسی ہوتا نن اغا دا معززین و زی آیت آباد شریف مازیگر مانزن پسو گو رئی چی سالی صدر روڈ گو رئی مازیگر مانزن پس چی سالی نو عزیزانو اس موجودہ وقت کی ستاد ملک ٹیلیویژن چی دے دا چاہتا وید اسی زا پاگلی مزان سڑے کو ستاد ملک ٹیلیویژن چی دے دا ڈشنٹینے وغیرہ چی راغلی دی ستا د ملک ټیلیویژن هغه ډمتوب په ټیلیویژن شروع کړی دی چې پنه وایي که مونږ دا شروع نه کړو خلک به ډیشنټینا ګوري بیا زمونږ د ټي وي وقار ختمي زمونږ ټیلیویژن به بیا څوک ګوري نه نو دوی چې په ټي وي کوم حال شروع کړی دی الله دې امان راکړي 24 ګنټې پې ګډا هلکان او جنکۍ یو ځای ګډي په د خدای بندګان دا اسلام دیتا ہوئی دا مسلمانی دا شے دے تو سب کو انجام بد دے ملک سے انجام بیدائی واو رئی یو دا کابل دیہات دی کلی یو غرون دی اگا صفا مسلمانان یو دا کابل خار و خار دا کابل خار چیو اگی یورپ شرمولو یورپ لندن شرمولو قدر کی کابلیان ناس دی نو دوی تا پتا را لندن شرمول دا لندن انگریزان بم کابل تراتل دا عیاشای دا بارا بیا دا کابل بادشاہانو چکم زیون دا عیاشای جوڑ کریو اگا ورشی فی الحالو گور دا اللہ گرف او دا اللہ دا قہر پا پکڑ کی چی کابل راغے ننی سال دے سو کی خلاصو لے شی یوشت لکا خود روس او د کابل جنگ چې او پاغي کې قربان شوی یوشت لکا اوس فی الحال پکې سال دی ورشي تماشا یو عزیزانو داغه وجه څه چې د ګناه غرور چې او هغه اسمان ته ورسېد نو الله داسې رونی و داسې چې ترننه پورې سو خلاصولی نشي د پاکستان د غرور او د بېدینۍ د انتها وشوه زما د په خدای قسمی چې یو ځل خدای رونی و دا پاکستان زه به تاسو ته وښیم بیا چې کوم طرف ته منډې وهئ هندوستان ته به تاسو نشئ پناه ګزین کېدی کابل ته به تاسو نشئ تللی لوڼې به په یو منډې وایي او زامن به په بلې منډې وایي او ښځې به په بلې منډې وایي او تاسو به په بله منډې بالکل د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم باندې ستا ملک اول دا پته خو لږه په پاکستان کې وکړئ
چې په قذافي سټیډیم باندې 100 ارب روپۍ لګېدلي دا پته بیا د دې کرکټ میچ د پاره چې کومې کورسۍ جوړې دي چې خلک او جنکۍ به پکې کیني په هغې 100 کروړه روپۍ لګېدلي د عیاشۍ په اډو اربونه روپۍ او دلته د ټیکس دفترې کاغذونه ګرځئ سپیره دکاندار پسې به راشي آپ کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ ٹیکس کے کمشنر کے دفتر میں پیش ہوں ولی ستا یو کورکې دی په هغې ټیکس لګېدلی هغه ورځې ما ته بیا دوه چټونه پرېښي چې په تام ټیکس لګېدلی مال هغه سپیټر ګیرم وه چې راغلی و ما په ګیره والا خو د خدای په خړ سیلاب یوړی کي نو مالې چې ګیره یم نو هغې کورواني ته خو پته وکړه چې اوس مونږ په پاکستان کې یو کور کې د اوسېدو حق نه لرو ټیکسونه دي دلته بار یو نه دی پت پت سپیټر ورپسې راشي دیش د روټۍ والله که د دارو دره کې دی بیمار په کور کې پروت دی د دوای دره کې نه دی نو خدای رانیولي یې انشاءالله العزیز او پریدي بم نه وار کله چې آسماني بمباري در باندې شروع شوه د ځان تماشې به کوئ چې څه مخوښه ده ودونه ستاسو لعنت دی مړي ستاسو لعنت دی ژوند ستاسو لعنت دی اولاد ستاسو لعنت دی مونږ خو تباه یو غر دا کومه کمره کې چې تاسو ناست دي دا لاندې څه شی غوړېدلی دی ته ته څه وایي ښه دړی نه دي دومره خو مقل دی چې نه شی هم نه پېژني دې ته دړی نه وایي دا کارپېټ دی دې ځای کې یو سړی مړ د هغه کال پوره شو زامنو یې خیال کړی دی چې د پلارم کال دی او خیرات کول غواړي څه به وریجې پخې او خلک به راغواړي او په دې کې ثواب نشته د جومات کې کارپېټ وغوړوه چې پلار پسې هم صدقه جاریه جوړه شي دا د هغې زامنو کړی زما خو عقل وخوځېدو چې زه چې څه وایم نو هغه نراله کار قدرت ما ته په سترګو وښود چې مړي پسې خیرات چې کوی دغسې کار جومات له صفونه جوړ کړي زما تره مړو د 4 کاله مخکې نو ما دلته نه ځان سره شپږ پکي واغسته زمونږ د کلي جومات کې پکي نه و همې هلته کوز کړه کلي ملکانو راته وی چې خیریات څرنګه چال ده ما چې خیریات مې کړی ده چې کوم ده مو خو څه ونه لیدم ما چې تورې خاورې وخورو خاورې وخورو خاورې جومات له مې پکي راوړو دا پکي به لګېدلي وي خلک به ترې لاندې منځونه کوي دا زما تره پسې به صدقه جاریه شي وایي چې وریجې مریجې نشته مال خاورې شته که خورې خاورې چې مړي پسې د خیرات درته څوک وایي وایي تورې خاورې خورې زهر خورې زما غول خورې چې درته یې راوړم او خوله کې یې درکړم دې خلکو باندې خیراتونه ښه واده دی صاحب ښځې نر ټول ډمان شي ټول ملک یې وګورئ په ګناه څوک پیمانه کېږي نه که بایسکوپ ته لاړ شي پیمانه کېږي نه که د ډمتوب دکان دی ویستی ټوله ورځ پکې خوشحال ناست دی پیمانه کېږي نه چې دا زه غلط که بلو پرنټ یې چلی پیمانه کېږي نه چې دا زه غلط کار کوم که ډمتوب کنجرتوب ته ناست دی پیمانه کېږي نه چې دا زه غلط کار کوم نو ګناه خو پرېږده چې هغه احساسې ګناه هم د دې ملک او د دې قوم نه ووت نه ښځو ته کېږي او نه نرو ته کېږي نه مونږ ته کېږي مونږ پیران په خلوت کې ناست او لاس ول ورکړي چې قربان دې شم د دوا نه به مې نه وباسي اوس خدای دې کامیاب کړه هغه په اوړي کې واسکټ اچولې چې جیب کې ومنډي دا خیال هغه نه کوي چې دا سړی د ټاټکي مزدور دی دا ما چې سې ته واغسته په دې به بال بچله څه وړی وی که نه زه خو هسې په سوري لاندې ناست یم او لنګرې مې چلیږي هغه ته هم دا احساس نه کېږي احساس یې ګناه هم نشته پیر ته نه کېږي ملا ته نه کېږي میا ته نه کېږي اهل بیتو ته نه کېږي
احساس ګناه ورته دی.